السلام علیکم دوستانو، د یو نوی فلم اپډیټ مو تاسو ته راوړی دی. امید لرم چې ویډیو به تاسو تر اخره وګورئ او تاسو به خوښه شي. دوستانو دویم فلم را روان دی چې هغه هم په لب سټوري دی او ډیر ښه کهانی ده. دوستانو د دغه فلم نوم دی عشقه لیونیا چې نوم فاینل شوی دی. په دغه کې اداکاران او مین کریکټر د جهانگیر خان دی، ورسره ارباز خان دی او هیروینا چې نوې څیره ده چې نوم یې زارا خان دی په دې کې شامل دي. د فلم سټوري په لب سټوري ده چې هغه کې یو جنۍ او دوه هلکان په مینان وي، یعنی ارباز خان او جهانگیر خان په دغه یو جنۍ باندې مین شوي وي او دواړه په دغه جنۍ باندې یو بل سره جنګیږي. د فلم مین کریکټر چې کوم دی هغه جهانگیر خان ادا کړی دی او دویم کریکټر ورسره ارباز خان ادا کړی دی. د فلم شوټینګ د نیم نه اوښتی دی او مکملېدو مرحله کې دی. فلم به ډیر زر ډبینګ هم وشي، میوزیک هم تیار دی. فلم به په 27 سپتمبر په ناز سینما پیښور کې په یو غټه انټری کې لګي چې دا د غټ بجټ فلم دی چې مین کریکټر پکې جهانگیر خان ادا کړی دی. دوستانو څنګه چې د دې نه مخکې 2-3 فلمونه د جهانگیر خان په تور هیرو خلکو ډیر زیات خوښ کړل او هغې سره غټ فلمونه ډیر زیات ډاون لاړل چې هغې نه پس هر پروډوسر او ډایرکټر دا کوشش کوي چې جهانگیر خان په تور هیرو واخلي او هغه له یو ښه کریکټر ورکړي، ځکه چې د هغه مینوال ډیر زیات دي. په کوم فلم کې چې جهانگیر جان نه وي نو هغه فلم هیڅوک ګوري نه او نه هغه فلم خپلې پیسې پوره کوي. دوستانو عشقه لیونیا یو داسې سټوري ده چې هغې کې یو جنۍ وي او دوه هلکان په دغه جنۍ باندې مینان وي او دغه سټوري په داسې روایتو باندې جوړه شوې ده چې هغه د پښتون روایت دی. په دغه فلم کې بالکل ډوز نشته دی او یو فیملی فلم دی او د فلم پروډوسر علی خان او اسم جانی دی. هدایتکار یې ارباز خان دی. کهانی جنگریز خان لیکلی ده. ډیره معیاري کهانی ده، د پښتو په معاشري باندې جوړه شوې ده او ډیره ښه د مینې محبت کهانی ده. دوستانو په دې کې نورو اداکارانو هم کار کړی دی چې په هغې کې مین کریکټر د خالده یاسمین دی. د دې هیروینا چې کومه ده هغه نیو کمر ده، یعنی نوې څیره ده چې د هغې نوم زارا خان دی. زارا خان پنجابی ده خو د پښتو دا لومبی فلم دی چې عشقه لیونیا په دې کې کاست شوې ده. د دې فلم سندرغاړي ستاره یونس، زمان زهیر او رئیس باچا دی. دوستانو د فلم میوزیک هم ډیر ښه دی. سات په سات به تاسو سره د دې غانې هم شریکو. د فلم په ګرافیکس چې خبره وشي نو فل ایچ ډي ګرافیکس دی او ډیرې ښې کیمرې پکې استعمال شوي دي او ډیر ښه فایټ پکې شوی دی چې په دې کې بالکل ډوز نشته دی او یو پښتو معاشرتي فلم دی. داسې فلمونه پښتو انډسټري ته راوړل پکار دي چې پښتو انډسټري مخ په وړاندې لاړه شي او خلکو ته د کاروبار موقع میلاو شي او خلک په کاروبار شي، ځکه چې دې سره هم د ډیرو خلکو رزق تړلی شوی دی. دوستانو دغه فلم اپډیټ چې تاسو ته مو درکړه، امید لرم ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي. د نورو داسې تازه اپډیټو دپاره زموږ چینل یار کلیک ضرور سبسکرایب کړئ. وخت په وخت به د فلمونو اپډیټ تاسو سره شریکوو. زموږ سره اوسئ. د الله په امان.